عسکري جګړه ښکاره فکري جګړه پټه روانه ده. په هر هیواد یا ولس باندې چې بل هیواد یا ولس عسکري یرغل وکړي، تر یرغل لاندې راغلي هیواد او ولس ټول خلک ورباندې خبرېږي او په یو نه یو ډول د یرغلګرو مقابلې ته ځان آماده کوي. د عسکري جګړې غږ په ټول هیواد کې خپرېږي. په ځوانانو، زړو، ښځو، نورو دولتي او ولسي خلکو کې د دفاع او مقاومت حس راویښېږي. یا جنګ کوي او یا د جنګ له سیمې ځان یوې بلې د امن سیمې ته رسوي. خو فکري جګړه د عسکري جګړې پر خلاف دومره مخفي روانه وي چې د ولس ډیر لږ خلک یې احساسوي او په خطر باندې یې پوهیږي. ځکه چې فکري جګړه د ورانۍ، توپ، ټانک او بم په شکل کې نه وي روانه، بلکې د مکتب، نصاب، فرهنګ، ادبیاتو، سیاسي تشکیلاتو، اقتصادي فعالیتونو، سپورت، موډ او پیشن په شکلونو کې روانه وي. عام خلک تر هغې د دغې جګړې په جریان نه پوهیږي چې تر څو یې له خطرناکو عواقبو او آثارو د هیواد او ولس د خلکو د ژوند مسیر وربدل کړی نه وي. همدغه وجه ده چې په مسلمانو ولسونو کې ډیر لږ خلک د فکري جګړې احساس کوي او مقاومت یې پورته کیږي. هغوی که هر څومره خلکو ته چیغې ووهي چې هیواد او ولس یې له یوې نامرې توپان سره مخ کېدونکی دی، خلک تر هغه وخته په وینا باور نه کوي تر څو توپان ټول په مخه کړی نه وي. له همدې امله غرب هم په اسلامي هیوادونو کې د عسکري جګړې پر ځای فکري جګړې ته ډیره ترجیح ورکوي. ځکه په دې جګړه